السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. محترمو، دنیا چې دا د امتحان د پاره ده. دنیا کې به ازمیخ امتحان راځي. کله به مرستیا چاته امتحان شي، کله فقر، کله د چا وفات امتحان بشي، مرګونه به راشي، کله به د کور مشر وفات شي، کله کشر، کله زنانا، کله نارینا، کله نفر ډیر په یو دم وفات شي. مومن بس کې بس صبر وکړي. د مومن د صبر نه غیر بل لار نشته. تاسو انبیاء وګورئ، سخت امتحانات اصلا په انبیاء راغلي، ډېر سخت. حدیث کې راځي کنه ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. ستره بدله چې دا د ستر مصیبت سره. ابراهیم علیه السلام امتحان ته وګوره، ورته واچولی شو، امر ورته وشو زوی ذبح کړه، امر ورته وشو د خپله ښځه دې دشته کې پرېږده ځان ته. یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام جدا کړ، ډېر زیات وخت جدا و. پلار ډېر غمجن شو زوی پسې. یونس علیه السلام د مۍ ګېډې ته ولیده. د امتحانات د انبیاء وګوره. انبیاء اوچت انسانان دي، الله انتخاب کړي په خلکو کې، امتحانات هم پې ډېر راغلي. د دې لنډ او مختصرې خبرې هدف دا دی، غم به په انسان راځي، مرګ به راځي، د پلار، د ملګري، د ښځې، د بچي، د هر چا. یو څوک به ځان د غم نه وژني. بعضې خلک دومره غم وکړي چې ځان په خپله په نورو مصیبتونو کې اخته کړي، ځان په نورو بلاګانو کې اخته کړي. نبی علیہ السلام په یو مقبره تېرېږي او زنانه خبر ته ناسته ده او ژاړي. نبی علیہ السلام ورته وایي اصبري، صبر کوه. هغه ورته وایي الیک عني فانک لم تصب بمصیبتي، وایي ځه پنه شه، دا مصیبت ما ته رسېدلی، تا ته هم دې رسېدلی، خو نبی علیہ السلام مې نه وپېژندلی. حدیث اوږد دی. بیا د نبی علیہ السلام کور ته راغی. نبی علیہ السلام ورته وایي چې انما الصبر عند الصدمة الاولى. صبر په اول د مصیبت کې، چې کله مصیبت راغی بس صبر. بله خبره قدرمندو دا ده، کله کله خلک وایي پلانکې سړی د زړه د سوځولو دی، هېڅوک یې نشته، فقر دی، غربت دی، دا دی دا دی. د نبي صلی الله علیه وسلم ژوند ته لږ څو منټه ورتاو شه. نبي صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، پلار یې نه و او د مور نه ګردستي جدا شوی، لږ وخت خپلې مور رشوده ورکړي. بیا بني سعد قبیله کې نبي علیه السلام اوسېده. د 6 کاله په عمر مور یې مړه شوله. 8 کاله په عمر عبدالمطلب یې نیکه و، بیا ډېر پام کوه، وفات شو. بیا د ابوطالب په کور کې و. د ابوطالب خپل هم ډېر زامن او فقر هم زیات و. 40 کلنۍ کې ورته یو ستر کار پر غاړه شو، دعوت، پیغمبر شو. داسې وخت کې پیغمبر شو چې مکه کې په سوونو کاله شرک او تورو تیاري او سخت مزاج او سخت خلکو د مکې. او د نبي علیه السلام ژوند ټول امتحان. دارنګه د ملګرو جدا کېدل به راځي. په دنیا کې سړي ته ډېره محبوبه خپله ښځه وي، خپل مور او پلار، خپل بچي، نارینه زنانه، خو دا ټول جدا کېږي. ځواني د خلکو ختمېږي، بوډاوالي باندې بدلېږي. بس موږ او تاسې هم د یوه کلمه لرو، انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه لرو چې کله څوک وفات شي، دا کلمه ورسره اضافه کوئ، اللهم آجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. د دې نه غیر موږ ساسه بله کلمه نشته. کله کله به داسې راشي، یو دم به وایي کور کې 15 نفر مړه شو، 4 نفر مړه شو. چې کله کور کې 10 نفر سي او 9 نفر په یو ورته مړه شي، د یو چا په کور کې، ای تاله به مناسبه ده چې ځان د موټر ټیر ته واچي، ته ځان رامنډه کړي، ځان سیند ته ګزار کړي، ځان په ټوپک وولي. نه، دې وخت ستا دپاره هم د یوه کلمه ده، انا لله و انا الیه راجعون. ستا دپاره د صبر نه غیر او د دې کلمې نه غیر بل هیڅ علاج نشته. بس صبر.
یقینا که موږ دې قضیې ته نظر وکړو دا قضیه دومره درنه ده په بعضې کورونو دا قضایه داسې راشي چې د برداشت نه وتلې ده بس ته به صبر کوې صبر کې اجر دی ته که څومره ځان په غمونو باندې اخته کړې او څومره وجاړې څومره فریاد وکړې او خوراک نه کوې او څښاک نه کوې او ځان ته کښېنې او شپه ورځ جاړې او جاړې ایا په دې ژړا به دا مړه خلک راتاو کړي ته چې څومره وجاړې دا خلک به راتاو کړي دا څوک چې مړه شو دوی کې به ته روح بېرته واچې نه په دې باندې خپل عقیده ولره چې بس دا تقدیري فیصله او دا څوک چې مړه شو دا په الله فیصله کړې وه د مخکې تقدیر کې الله ولې کړې وه دا خلک د میندو په رحمونو کې چې دا فیصلې شوي یو عرب دکتور وایي زما یو شاګرد سعد یو هفته غیر حاضر چې راغی ما چېرته یې ولا زما څه مشکلات دي او د زوی مې دننه بدن ګډوډ دی ځیګر یې خراب دی او ماغزې هم ورسره خراب شوي وایي ما ولې ویل چې بس صبر کوه ځان د غمه مه خرابوه و هغې ویل چې نه که نه وړوکی ماشوم نه دی 14 کلنه ده وایي بیا مې ولې ویل چې بس صبر کوه که نه الله سره هر څه شته دی او دا د الله امانت دی چې الله امانت ته نه خپل اخلي نو ته څه کړې او هغې ویل نه که نه د یو زوی مې دی بل زوی مې نه دی ګوره دا ټولې خبرې د غم دي یقینا دا د غم خبرې دي چې یو زوی دی هغه یو زوی هم په سخت تکلیف باندې مبتلا شو خو ته څه چل کې صبر انا لله و انا الیه راجعون دینه غیر بل هېڅ لاره موږ داسې نه لرو څوک چې زما دا درس اوري هر سړی په خپلو خپلوانو کې په ګاونډیانو کې کوم ځای کې چې تاسې استئ تاسې به د څومره پیښو نه خبر استئ که پلانکي ځای کې ترافیکي پیښه کې دومره نفر مړه شو پلانکي ځای کې بم والو د یو کور پکې دومره نفر مړه شو پلانکي زلزله کې د یو کور دومره نفر مړه شو سیلاب راغی زلزله راغله د یو کور پکې دومره نفر مړه شو په سوونو نه په زرونو پیښې به تاسې ته معلوم دارنګه یو عرب عالم وویل زه لاړم مجسمې ته مدینې منورې ته په دې وخت یو بل عالم ما ته وایي ته راځه کنه د شیخ عبدالله دکتور عبدالله کور ته ورشو وایي ما ویل په کومې خوشحالۍ کې وایي د خوشحالۍ خبره نه ده تعزیه ده دوا ته به ورشو ویل ولې وایي د هغې د کور ټول فامیل تلي واده ته څه د خپلوان واده او واده له تلي د هغې مخته چې راتلل ترافیکي پیښه وشوه ټول کور یې پکې وفات شوی دی د دې دکتور عبدالله ښځه مړه ده او واړه بچي هم لري یو لور یې وه پیغله څو ورځې بعد د هغې واده و هغې د خپل واده دپاره ټول اسباب په کور کې اخیستی دی او کور کې اسباب یې ټول ایښې دا هم پکې مړه ده دکتور عبدالله وایي چې کور ته به کله ننوت چې ګوري هغه واړه واړه ماشومانو چې کوم سیکلونه دي د انګړ منځ کې ولاړ سیکل خاموش ولاړ دی په کور کې دننه اسباب ګډ وډ ځکه د دکتور ښځه مړه ده دا څوک جوړوي دا شیله دا ښځه جوړوي د هغې لور کوټې ته راغی چې ځان ته یې نوي اسباب او ډېر شي نه اغوستي د واده دپاره هر څه یې پاتې شو د دې په ځای چې ډولۍ کې لاړ شي د جنازې په کټ کې لاړ وایي موږ چې کله د دکتور عبدالله سره کېناستلو وډې صبر الله ور نصیب کړی و غر قدر صبر هم د یوه کلمه به ویله چې انا لله موږ د الله و انا الیه راجعون بس الله ته ورګرځو د دې کلمې نه اپله موږ تاسو سره بل هیڅ خبره به نشته قدرمن درونو چېرته هم چې داسې قضیې سره موږ تاسې مخ شو او خپلوان هم مخ شي ګاونډیان هم مخ شي دې ته ضرورت نشته چې پګړۍ لري کو ویش کو ګیره ځان نه کش کو کمیس وش کو سر دیوال سره وو ډېر داسې کارونه خویندې ډېر کوي خویندې نارینه هم څه ناڅه ځان کنټرولوي او زنانه بې صبري جزیفه ډېر زیاتې دي زموږ ستاسې لپاره بس صبر مهم دی او په ډېر جزو فزو باندې او په غمونو باندې څه نه کېږي حتی یو څو ورځې مخکې یو ملګري ماته وویل چې یو نږدې ساحه کې دا قضیه شوې ده چې یو خور یو کور نه بل کور ته واده شوې ده او اول ورځ ده ناوې د یو کور نه بل کور ته انتقال شو کله هم چې څوک د نبي صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه خلاف کوي چې مصیبتونو سره مخ کېږي یو زنانه د کوټې په کونج کې ناوې کښېني پتنا صاحب هم داسې یو کمپله راغسې په کمپل دې کمپله باندې کښېنه او پام نه دی په دې کمپله کې دننه مار دی دا قضیه میاشت مخکې یو ساحه کې درشه خو دا ناوې چې کله ناسته دې ناوې له دې مار یو ټک ورکړی دی څنګ کې کومه ترو ده وایي ترو چې شي وشي چې نه نو چون کله چې کوټې ته ناوې تازه راشي خلک یې د لیدو انتظار ډېر کوي ورته خبرې مه کوئ میږی څه شی وایي
یو څو منټه بعد ما ورله دویم ټک ورکړی وایي تر اوسه شي وچیچلم خو بیا هم دې لږ نه وکړی د درېیم ټک یې بل ورکړی د هغې سره جلۍ سریخ لري همغسې وفات شوی علا کل حال داسې قضایا راځي ته ګوره دغه خور چې دې کور ته راغله د دې په ژوند کې څومره هیلې وي ځکه د زنانه ژوند کم وخت شروع کېږي چې کله واده شي د پلار د کور ژوند د زنانه یو مقدمه او تمهید دی د پاره دغه ژوند چې کله دا واده شي لیکن دا د ژوند سره مخ نه شول او دا د آخرت په طرف باندې بس لاره د دنیا د دارالامتحان ده داسې امتحانات به دنیا کې راځي خو موږ به ځان د غم نه ووجنو چې دا کار ولې وشو که ته څومره غم وکړې ستا په غم به څه وشي ځان به خراب کړي خپل بدن به خراب کړي خپله قوت حافظه به د لاسه ورکړي ځواني به دې خراب کړي بوډاوالی به د نورو پسې زوال په طرف باندې کړي دعا ورته کوه صدقې د هغې پسې کوه د هغې په نوم باندې مسجد جوړ کړه مسجد کې یو ځای جوړ کړه یو قرآن کریم حلقه جوړه کړه دا کارونه